أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ټول مسلمانانو ته الله خپل کتاب کې خطاب کړی دی چې تاسې یهود او نصارا په دوستۍ باندې ونیسئ. د یهودو او نصاراو په خپل منځ کې دوستي شته، د مسلمان او د کافر په منځ کې هیڅ نوعه یو دوستي نه راځي. نو ټولو مسلمانانو ته دا خطاب دی. تنها یو تنهازي یو نوعې ته یو سمت ته دا نه دی، په ټول مسلمانانو ته. نو موږ تاسې ټول مسلمانان باید داسې وکړي چې د قرآن کم اوامر چې دغه پر ځان باندې تطبیق کړي، د سنتو متبع وګرځېږي. نور به خبره باره مختصره وکړو. د افغانستان د اسلامي امارت د طرفه څخه 19 نفره عسکر چې هغه په متفرقو ځایونو کې ګیر شوي وو، د هرات په ولایت کې د ګلران ولسوالۍ کې آزاد شوله، چې په دې مقابل کې د دوی هغه وخت کې چې مقصد دوی ازادېدله، په هغه وخت کې هر یوه تقریبا 15,000 افغانۍ د امارت له طرفه څخه تحفه ورکړه شوه، او دوی به ځي هر سړی په خپل کور باندې خپل کور ته په ښه طریقه په ښه ډیر نظم او په ډیر سمه طریقه باندې به هر سړی په خپل کور ته ځي او خپل کور ته به د امارت له طرفه څخه رسېږي. واخر دعوانا ان الحمد لله. ولد اسلام الدین دا د تصدیقنامه ده، دا 15,000 افغانۍ تحفه د امارت له طرفه څخه. مبارک شه. جمع خان ولد عبدالله مبارک. نصر الله ولد مقصود ولایت خان ولد عبدالغفار مبارک. جمشید ولد حبیب الله زین الله ولد عزیز الله مبارک. داوود ولد غلام محمد نصر الله ولد عبدالحافظ مبارک. فرید الله ولد خوشحال معراج محمد ولد خیر محمد عبید الله ولد حبیب الله عمر ولد عبدالغفور نادر شاه ولد بسم الله نعیم ولد سید محمد عبدالسمیع ولد عبدالرؤوف محمد عثمان ولد ابوبکر غلام نبی ولد غلام سخی مبارک. نوم دې شي دی ورار؟ محمد عثمان ولد ابوبکر ولدیت زارو فارسی میگه پشتو؟ فارسی بلد بادغیس ولسوالی بادغیس خیریه بیای کادانه. خب وظیفه چی بود؟ بر ریاست امنیت ملی قطعه 729 سرپرست 12. خب چی که وقت؟ تقریبا 6 یا وظیفه چی که وقت؟ وظیفه همین 6 بود. خودی ولایت بدیم وظیفه ما مرغا بود. خب نامش چی است؟ نام بیدالله. نام پدر؟ حبیب الله. ولدیت؟ حبیب الله محمد رئی. از کدام ولایت هستی؟ ولایت بادغیس. از کدام ولسوالی؟ ولسوالی قادس. از کدام قریه؟ قریه عمر بیکا. خب چی بودی در وظیفه؟ پلیس بده. پلیس مالی یا ملی؟ ملی. ملی. ولی خب
چی برادر چی که وقت وظیفه انجام دادی؟ ما وظیفه تقریبا 4 ماه هر چی که داری اونو میکنی. اما 4 ماه بود بیشتر 4 بله خب تعلیم چی که وقت کردی؟ تعلیم یک بود بیشتر نکردیم. خب وظیفه در کدام جای؟ وظیفه منطقه بود منطقه کدام نامش بگیر به نام. نام منطقه ولسوالی قادس ها خود ولسوالی بود در ولسوالی بودی. خب بله. چی که وقت است که شما بندی هستی؟ ما 12 ماه میشه 12 ماه شد. بله نامش چی است؟ محمد عمر ولد ولاد عبدالغفور ولدیت محمد از کدام ولایت است؟ قدس از کدام ولسوالی؟ ولسوالی قادس کاریه. علیه بسخور وظیفه چی بود؟ وظیفه ما پلیس امنیت امنیتی ملی بودی ها؟ توبه چی که وقت وظیفه انجام دادی؟ 8 برش بیشتر نه خب خب چی که وقت بندی بودی؟ 6 6 ماه. و 6 نامش چی است برادر؟ جمشید ولد حبیب الله ولدیت محمد کریم از کدام ولایت است؟ بادغیس از کدام ولسوالی؟ قادس از کدام کاریه؟ قریه امریکا خب وظیفه چی بود؟ پلیس پلیس مالی ملی پلیس. بله نامش چی است؟ محمد نعیم ولد سید محمد ولدیت الله نک محمد از کدام ولایت است؟ ولایت بادغیس ولسوالی جوان قریه دخلنگر آفرین. وظیفه چی بود؟ پلیس ملی ملی پلیس. بله چی که وقت وظیفه دادی؟ در دولت 2 سال 2 سال. بله خب در چی دستگیر شدی؟ به جنگ. در جنگ. بله. صحیح. کجا دستگیر شدی؟ قریه دگیرم ولسوالی جوان قریه دگیرم خب چی که وقت هستی که بندی هستی؟ 6 ماه 6 ماه. زین الله ولد الزلا ولد دواجان ولایت لغمان ولسوالی کرغی کاریه امین آباد وظیفه چی شو ورور؟ اردوی ملی اردوی ملی چی شوی په وظیفه کې؟ پوزبک سرباز سرباز وی څو وخت یې وظیفه کې؟ اته میاشتې تعلیم څو وخت کړی دی؟ 3 میاشتې مې تعلیم کړی 5 چیرې میاشتې تعلیم کړی؟ تعلیم په هرات کې کړی خیرات اکاډمي کې؟ 200 ظفر کولو ښه چیش کې نیول شوی؟ په جنگ کې نیول کوم ځای جنگ چیرې و؟ بند سوزا کې بندي سبزه کې څو وخت یې بند تېر کړی؟ 12 میاشتې ټولې مشر دې څوک؟ ایوب ایوب. نام چی است؟ نظام الدین ولد ولد اسلام الدین ولدیت عبدالمومن از کدام ولایت است؟ بدخشان از کدام ولسوالی؟ ولسوالی ارگو از کدام کاریه؟ کتدره وظیفه چی بود؟ وظیفه اردو در ملی اردو بود؟ ملی چی اردو. بودی؟ اسکر بودیم اسکر سرباز بودی؟ سرباز. خب در چی دستگیر شدی؟ در جنگ دستگیر شدیم جنگ کجا بود؟ بند سوزک بندی سبزک بودی؟ چه که وقت بندی بودی؟ بنده 12 ماه میشه 12 ماه. صحیح. خوشحال د نیکانم باچا د کم ولایت؟ میرار کوم ولسوالی؟ اچین وظیفه دې چی شو؟ اردو ملی په اردو کې چی شو وظیفه؟ سرباز سرباز وی. ښه په چیش کې نیول شوی؟ داګ جنگ په جنگ چیرې و؟ جنگ باندې سوزا ښه بندي سبزک و. څونه وخت یې د بند کېږي؟ 12 میاشتې. نام شما چی است برادر؟ داود ولد ولد غلام محمد ولدیت ولد غلام سبزوار از کدام ولایت است؟ از ولایت ایراد ولسوالی گردان از کدام کاریه؟ قریه یاسیادی خب چی بودی؟ اردو اردوی ملی. چی بودی؟ سرباز بودی؟ ضابط بودی؟ سرباز چی بودی؟ خب نامش چی است؟ نصر الله ولد مقصود ولدیت محمد از کدام ولایت است؟ ولاد بادغیس از کدام ولسوالی؟ ولسوالی قادس از کدام کاریه؟ قریه امریکا خب وظیفه چی بود؟ ملی اردوی ملی. چی بودی در وظیفه؟ افسر کماندان طول کشف کندک 4 لیوای سرباز خب چی که وقت وظیفه دادی؟ 5 سال. تعلیم کجا کردی؟ تعلیم کامل تعلیم کامل کردی. چی که وقت بندی بودی؟ رات 11 را 12 12 ماه بندی بودی. مبارک شو عزیز آزاد شد. نوم دې چی دی ورور؟ خان ولد عبدالغفار خان محمد ایوب ښه وظیفه دې چی شو ورور؟ ملی اردو ملی اردو کې وې. ښه ونیول شولې چیرې؟ په بند سبزه کې جنگ باندې سزا په جنگ کې نیول شوی او او ښه څونه وخت بندي وې؟ د 12 میاشتې 12 میاشتې دې باندې تېر کړی دی. او نام شما چی است؟ ایمان خان ولد عبدالله ولدیت مولا از کدام ولایت است؟ بادغیس از کدام ولسوالی؟ مغار از کدام کاریه؟ توتک وظیفهش چی بود؟ پلیس محلی محلی. محلی خب ها میراج ولد خیر محمد ولد غلام محمد زه خپله د اردو عسکر وم په بند سبزه کې ګیر شولم په جنګ کې او ټولی سکیلا کنډه کې شاش د کوم ولایت یې؟ د ننګرهار ننګرهار. کوم ولسوالي؟ خوږیاڼي کوم کالی؟ تنګي میاګان ښه وظیفه دې څه وخت کړې؟ وظیفه مې یو کال یو کال یې کړې ده. تعلیم یې چیرې کړی؟ تعلیم مې په کابل کې کړی په کابل په اکاډمي کې. کومه اکاډمي نوم شي خو لري؟ په تعلیمي مرکز کې نه د کمپیسۍ ښه څو وخت بندي وې؟
یو 12 میاشتې کېږي. 12 میاشتې. عذاب مبارک سی وسیله. نادر شاه. ولد. بسم الله. ولدیت. عبدالرؤوف. از کدام ولایت هستی؟ بادغیس. از کدام ولسوالی؟ آبکامری. از کدام قریه؟ فدایه. خب وظیفه چی بود؟ پلیس چیزا سرحدی. سرحدی بود. بله سرحدی. خب پلیس سرحدی بود. بله. چی که وقت وظیفه انجام؟ 2 سال و 8 بود. خب عبدالسمی. ولد. عبدالرؤوف. ولدیت. از کدام ولایت هستی؟ بادغیس. از کدام ولسوالی؟ ولسوالی مرکز قلعه نو. از قلمرو. خب وظیفه چی بود؟ سرحدی. سرحدی پلیس بود. بله. چی که وقت وظیفه انجام؟ به حدود 4 سال قرار داد. 4 سال. خب تعلیم خوب کردی؟ بله. کجا؟ لواء 5 سرحدی. در کدام لیوان؟ هرات. خب نامش چیه؟ الله ولد. عبدالعزیز ولدیت. تورابوی از کدام ولایت؟ ولایت تخار ولسوالی خوجایغار قیره یامچه قشلاق. خب وظیفه چی بود؟ وظیفه اردوی چی بودی؟ سرباز. سرباز بودی؟ بله. چی که وقت وظیفه داشت؟ 5 سال 5 سال. 3 ماه تعلیم کردیم تعلیم کجا کردی؟ کابل. در کابل اکادمی کابل. بله. کاندا کوی چیز نام چی؟ کندک اول طلای 4 خب چه وقت میشه که بندی بود؟ 11 بود. شما هم در بندی سرزد در جنگ دست بله. کشید؟ اندیوالای شما بود دیگه. بله. صحیح. نامش چی است؟ نبی ولد. علوم صحیح ولدیت. صحیح. از کدام ولایت است؟ از ولایت بادغیس. از کدام ولسوالی؟ مقور. از کدام قریه؟ نازی. وظیفه چی بود؟ اجری سرنگولی پیاده کار. اجری سنوالی پیاده سنوالی بود. خب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. محترم و عزت منو الله جل وعلا شنه امتحان دی په دې دنیا کې په انسانانو باندې امتحان کوي. الله جل وعلا شنه پر تاسو باندې امتحان راوستي، قسمه مشکلات باندې راوسته. نن الله جل وعلا شنه د هغو مشکلاتو څخه تاسو خلاص وګرځولاست په واسطه د شیخ صاحب او په واسطه د ترابي صاحب او په واسطه د نورو مجاهدینو مسلمانانو همکارانو. نو محترم مسلمانانو باید چې تاسو د هغو مسلمانانو د هغو امداد کوونکو چې په افغانستان کې د اسلامي شرعي نظام او د صلح د راوستونکو کوشش کوي باید چې د هغو شکریه ادا کړي، د هر خپل مشر شکریه ادا کړي، د هر مسلمان شکریه ادا کړي، د مجاهدینو شکریه ادا کړي، د خپل امیر المؤمنین شکریه ادا کړي چې د هغو په فرمان سره تاسې نن د دې معنا کم مشکل کم عذاب چې الله پر تاسو د مابس یو عذاب دی که څه مې سنت طریقه ده خو په نن دور کې عذاب دی. نن د ستاسې د خپل امیر په سبب باندې آزاد وګرځېداست، د هغه په فرمان باندې آزاد وګرځېداست. باید چې تاسې د هغه شکریه ادا کړي، تاسې د نورو مسلمانانو چې په دې لار کې کوشش کوي د هغه شکریه ادا کړي. که چیرې خدای نکرده تاسې د دې خپل امیر شکریه نه کوي ادا، یا د دغو کسانو چې ستاسې په لار کې کوشش کوي، ستاسې په لار د ازادېدو کوشش کوي، د دې شکریه نه کوي ادا، نو تاسو د الله شکریه هم نه نسي ادا کولی. د الله ناشکره بندګان ګرځي، بیا به مې الله په بل عذاب کې راګیر کړي، بیا به مې الله په بله مریضۍ کې راګیر کړي. تاسې وګور په نړۍ کې کم مشکلات اخته دي، الله تاسې د هغه مشکلاتو نه ساتلی یاست، الله دې ټوله مسلمانان د هغه مشکلاتو نه وساتي. نو زموږ تاسو ته دغه دا دی چې تاسې د الله شکر ادا کړي. د الله شکر وروسته تاسې د خپل امیرانو، تاسې د شیخ صاحب رحمه الله د دې شکریه ادا کړي، د ترابي صاحب شکریه ادا کړي، د هغو کسانو چې په تاسې پسې راځي او تاسې بیایي و کوم ځای ورته کوم محل ته هغه باید تاسې د هغه شکریه ادا کړي. نو موږ تاسې نمان اخو موږ تاسو ته خپله پارچې درکوو لکه څنګه چې مې دا سنت طریقه جامه سپینه جامه در واغوستل، داسې تاسو ته د تصدیق ورق پاڼه هم درکوو. د هغه وروسته ستاسې د لارې خرچه هم امارت درکوي. باید چې تاسې موږ که د کم چا نوم اخو 15 زره افغانۍ ورکوو، د چا نوم واخو بس پر هغه نامه باندې راځي. اول نوم چې ما واخلي بس هغه سړی راځي. نوم کریم الله، د پلار نوم خیر محمد، ولایت تخار ولسوالۍ مرکز. دا دې پیسې دي، دا دې ورقه ده. عزت الله د پلار نوم یې طاهر لالا. عبدالقیوم د پلار نوم یې عبدالله.
امیر محمد د پلار نوم یې نیازګل امید و دغه د تصدیق نامه ده دغه د 15,000 افغانۍ دي نواب خان دغه د ظفر خان زوی دا تصدیق نامه ده دا د 15,000 افغانۍ حاجي ګل خان دا تصدیق نامه ده دا د 15,000 افغانۍ عبدالواحد د پلار نوم عبدالستار دا تصدیق ورقه ده دا د 15,000 افغانۍ شاه محمد د پلار نوم عبدالرحیم دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ اسرار نظر جان زوی دا د تصدیق ورقه ده دا د 15,000 افغانۍ اجرنبي د پلار نوم مسافر دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ محمد عارف د یوسف زوی دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ وحید الله د پلار نوم ولس خان دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ عزیز الله دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ ګل رحیم دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ کریم د پلار نوم انور دا د 15,000 افغانۍ شیر محمد دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ نبی الله دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ جان ولی دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ زلمی دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ محمد خان دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ ګل رحیم دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ کریم د پلار نوم انور دا د 15,000 افغانۍ شیر محمد دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ نبی الله دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ جان ولی دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ زلمی دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ محمد خان دا د تصدیق پاڼه ده دا د 15,000 افغانۍ نوم عزیزالله د پلار نوم جهانگیر د نیکه نوم خدای وجدی ولایت تخار ولسوالي بارک کلی گلقشلاق وظیفه دې څه شوه ملي ورده وظیفه دې څومره وخت کړې ده شپږمش په کوم ځای کې ونیول شوې علمان څنګه ونیول شوې بجان کې څونه وخت بند تېر کړي 15 کاله کارت نمبر د کنډک نوم کندک نام پنځم کندک د کارت نمبر د قومندان نوم قومندان شمال شامل دی چیرې چې تعلیم کړی دی مزار شریف په مزار شریف کې وظیفه کې څه شوې سرباز وې نوم شاه محمد د پلار نوم عبدالرحیم د نیکه نوم عظیم ولایت سمنگان ولسوالي ریدواب کلی قریه مو وظیفه علمان وظیفه دې څومره وخت کړی 9 ماش 9 ماش په کوم ځای کې ونیول شول او څنګه ونیول شوې بشران د جنگ ته په جنګ کې ونیول شوې څونه وخت بند تېر کړي او سلوکا کارت نمبر د کنډک نوم
کنده کې سیل وایدو او چیرې چې تعلیم کړی دی؟ کابل. ښه، وظیفه دې څه شوه؟ سرباز. نوم؟ امید د پلار نوم؟ نیتګل د نیکه نوم؟ حمدالله ولایت؟ لغمان ولسوالي؟ قرغی کلی؟ دیمزنګ وظیفه دې څه شوه؟ اردو وظیفه دې څومره وخت کړې وه؟ 9 میاشتې په کوم ځای کې ونیول شوې؟ هلمند کې څونه وخت دې باندې تېر کړی؟ 4 کاله د کاشت نمبر یا د کنډک نوم دې څه شو؟ کنډک کې کارت نمبر نه لرم او چیرې چې تعلیم کړی دی؟ د اکاډمي په و. کابل کې په کابل کې بس. وظیفه کې څه شوې؟ سرباز نوم؟ کریم د پلار نوم؟ انور د نیکه نوم؟ قنبر ولایت؟ کابل ولسوالي؟ برشي کلی؟ کل دخشا وظیفه دې څه شوه؟ اردو ملي اردو. وظیفه دې څومره وخت کړې ده؟ په کوم ځای کې ونیول شوې؟ د ورزګان څنګه ونیول شوې؟ د جنگ په جنګ کې ونیول شوې؟ څونه وخت باندې تېر کړی؟ 2.5 کاله 2.5 کاله. کاشت نمبر یا د کنډک نوم؟ کنده کې دو د قومندان نوم دې؟ رامیش رامیش. چیرې چې تعلیم کړی دی؟ د قندهار په کندهار کې تعلیم کړی دی. وظیفه کې څه شوې؟ سرباز سرباز یاست. نواب خان، د پلار نوم؟ ظفر خان، د نیکه نوم؟ اول میر، ولایت؟ ننګرهار، ولسوالي؟ پچیراګام، کلی؟ پاس پچیر، وظیفه دې څه شوه؟ ملي اردو، په کوم ځای کې ونیول شوې؟ په هلمند واشر کې څونه وخت باندې تېر کړی؟ 1 کال. چیرې چې تعلیم کړی دی؟ کابل. وظیفه دې سرباز. څه شوه؟ سرباز. نوم دې؟ عبدالواحد د پلار نوم؟ عبدالستار د نیکه نوم؟ عبدالقادر ولایت؟ بدخشان ولسوالي؟ راغستان کلی؟ احمد وظیفه دې څه شوه؟ اردو وظیفه دې څومره وخت وکړه؟ 9 میاشت په کوم ځای کې ونیول شولې؟ با چای انجین نادالی هلمند په چیش کې ونیول شوې؟ با جنگ په جنګ کې ونیول شوې. څونه وخت باندې تېر کړی؟ 4 سال 4 کاله کاشت نمبر یې د کنډک نوم؟ کنده کې سیلی وایده ښه. چیرې چې تعلیم کړی دی؟ کابل وظیفه دې څه شوه؟ سرباز د مردو اسی. نوم؟ عزت الله پلار نوم؟ پلار نوم طاهر لرم. د نیکه نوم؟ محمد امین اکا. ولایت؟ ولایت نو هلمند. ولسوالي؟ نوزاد. کلی؟ دانه. وظیفه دې څه شوه؟ وظیفه عسکري. عجب ګل، د پلار نوم؟ اغا ګل، د نیکه نوم؟ نور محمد، ولایت؟ هلمند، ولسوالي؟ باباجي، کلی؟ کلی بشاران اجرا. وظیفه دې څه شوه؟ پولیس. وظیفه دې څومره وخت وکړه؟ 6 کاله به مې کړي. په کوم ځای کې ونیول شوې؟ باغوند بشاران په اجرا کې څونه وخت باندې تېر کړی؟ 4 کاله. کاشت نمبر یا د کنډک نوم څه دی؟ څلورم اوزه باباجي. ښه. چیرې چې تعلیم کړی دی؟ په هلمند کې. نوم؟ عارف. د پلار نوم؟ یوسف. د نیکه نوم؟ احمد برات. ولایت؟ پروان. ولسوالي؟ جبل سراج. کلی؟ اوپیان شریف. وظیفه دې څه شوه؟ سرباز. وظیفه دې څومره وخت کړی و؟ 1.5 کال. په کوم ځای کې ونیول شوې؟ په ورزګان کې. په چیش کې ونیولې؟ په جنګ کې ونیولم. د څونه وخت باندې تېر کړی؟ 2 کاله. کاشت نمبر یې د کنډک نوم دی؟ کنډک دو. قومندان نوم دې څه شو؟ قومندان رامش. په اردو کې وې؟ و. تعلیم دې چیرې کړی دی؟ کابل کې. وظیفه کې سرباز وې؟ نبیالله. د پلار نوم؟ اکبر. د نیکه نوم؟ علیسا خان. ولایت؟ ننګرهار. ولسوالي؟ بالا. کلی؟ اکاحل. وظیفه دې څه شوه؟ اردو. په ملي اردو کې وظیفه دې څومره وخت کړی ده؟ 13 میاشتې. په کوم ځای کې ونیول شوې؟ خاص روزګان کې. څنګه ونیول شوې؟ په جنګ کې. په جنګ کې ونیولې. څونه وخت باندې تېر کړی؟ 2 کاله. 2 کاله. د کاشت نمبر یا د کنډک نوم دی؟ کنده کې سیلی وچار ټول اردو. د قومندان نوم دی؟ خان محمد. خان محمد. چیرې تعلیم کړی دی؟ کندهار. په وظیفه کې څه شوې؟ سرباز. نوم؟ واحد الله. د پلار نوم؟ ولس خان. د نیکه نوم؟ سید احمد خان. ولایت؟ کونړ. ولسوالي؟ چپه دره. کلی؟ بهادر کلی. وظیفه؟ وظیفه پولیس. ملي پولیس کې وې. په کوم ځای کې ونیول شولې؟ غزنی کې. څنګه ونیول شوې؟ یک ولسوالۍ کې غزنی ته وتلي وو. غزنی ته وتلي ونیول شوې. جان ولی. د پلار نوم؟ نیاز محمد. د نیکه نوم؟ ګل محمد. ولایت؟ ننګرهار. ولسوالي؟ بهسود. کلی؟ ګردی کاس. وظیفه دې څه شوه؟ وظیفه ملي اردو. په ملي اردو کې وظیفه دې څومره وخت کړې ده؟ وظیفه 6 میاشتې. په کوم ځای کې ونیول په شوې؟ میانشین ولسوالۍ کې. څونه وخت باندې تېر کړی؟ باندې 11 میاشتې. د کاشت نمبر یا د کنډک نوم؟ د کنډک اول. قومندان نوم دې څه دی؟ سمي الله. چیرې چې تعلیم کړی دی؟ تعلیم مې مندار کې. وظیفه کې څه شوې؟ وظیفه مې سرباز. سرباز وې. نوم؟ زلمی. د پلار نوم؟ عبدالرشید. د نیکه نوم؟ عبدالعزیز. ولایت؟ ډان ولسوالي. ولایت؟ کندهار. ولسوالي؟ ډان ولسوالي. کلی؟ بلدی. وظیفه دې څه شوه؟ محلي پولیس. وظیفه کې څومره وخت وکړه؟ 2 کاله. په کوم ځای کې ونیول شوې؟ په میوند کې. څونه وخت باندې تېر کړی؟ 14 میاشتې.
ښه د کومندان نوم یې څه دی؟ د هغه میر حمزه. میر حمزه و. چیرې چې تعلیم کړی دی؟ شیر محمد. د پلار نوم؟ نور محمد. د نیکه نوم؟ عبدالمحمد. ولایت؟ پکتیکا. ولسوالي؟ ورغون. د کلي نوم؟ راخ. وظیفه دې څه شوه؟ اردو. په ملي اردو کې وې؟ وظیفه دې څومره وخت کړې ده؟ 4 میاشتې 15 سره. ښه په کوم ځای کې ونیول شوې؟ چورا کې. څنګه ونیول شوې؟ جنګ کې. په جنګ کې ونیول شوې. څونه وخت بند تېر کړی؟ 2 کاله. کارت نمبر یې د کنډک نوم؟ کنډکی دوم. د کومندان نوم څه شو؟ رمیش. چیرې چې تعلیم کړی دی؟ کابل. په وظیفه کې څه شوې؟ سرباز. نوم؟ محمد خان. د پلار نوم؟ علمګل. د نیکه نوم؟ عبدالله جان. ولایت؟ کندهار. ولسوالي؟ خاکریز. کلی؟ غورک. وظیفه دې څه شوه؟ ملي پولیس. وظیفه دې څومره وخت کړې وه؟ 4 میاشتې. کومندان نوم دې څه دی؟ توریالی. توریالی دی. وظیفه کې څه شوې؟ سرباز. سرباز وې. نوم؟ کریم الله. د پلار نوم؟ خیر محمد. د نیکه نوم؟ ارباب کریم. ولایت؟ تخار. ولسوالي؟ مرکز. کلی؟ لطبان. وظیفه؟ اردو ملی. څومره وخت وظیفه کړې ده؟ 11 میاشت. په کوم ځای کې ونیول شولې؟ علمان کې. څونه وخت چې بند تېر کړې؟ 4 کال. نوم؟ اسرار. د پلار نوم؟ زرخان. د نیکه نوم؟ سید نبی. ولایت؟ ننګرهار. ولسوالي؟ لالپوره. کلی؟ ګلډاګ. وظیفه؟ اردو. د وظیفې څومره وخت کېږي؟ 8 میاشتې. په کوم ځای کې ونیول شولې او څنګه ونیول شوې؟ په روزګان ولایت کې ونیول شو. په چیش کې ونیول؟ په جنګ کې ونیول شوې؟ و جنګ کې ونیول شو. څونه وخت بند تېر کړی؟ 2 کاله ته. چیرې چې تعلیم کړی دی؟ په امپیسي کابل کې. وظیفه دې څه شوه؟ په وظیفه کې څه شوې؟ سرباز. بس. حجر نبی. د پلار نوم؟ مسافر. د نیکه نوم؟ ولی جان. ولایت؟ ننګرهار. ولسوالي؟ اچین. کلی؟ د سراق. وظیفه دې څه شوه؟ اردو. وظیفه دې څومره وخت کړې وه؟ 11 میاشتې. په کوم ځای کې ونیول شوه؟ روزګان. څنګه په چیش کې ونیول شوې؟ جنګ. څونه وخت بند تېر کړی؟ بند 2 کاله. کارت نمبر یا کنډک نوم؟ کنډک نوم کنډک سیټ ولېدو. چیرې چې تعلیم کړی دی؟ تعلیم کام پیسې کې. وظیفه کې څه شوې؟ وظیفه کې سرباز. نوم؟ ګل رحیم. د پلار نوم؟ لونګ بای. د نیکه نوم؟ صوفي نور محمد. ولایت؟ قندوز. ولسوالي؟ خان آباد. کلی؟ کابلیانو. وظیفه دې څه شوه؟ ملي اردو. وظیفه دې څومره وخت کړې ده؟ 6 میاشتې. په کوم ځای کې ونیول شوې؟ چورې ولسوالۍ کې. په څنګه ونیول شوې؟ جنګ کې. په جنګ کې ونیول شوې. څونه وخت بند تېر کړی؟ 2 کاله. کارت نمبر یا د کنډک نوم؟ کنډک نو کنډکي دو. کومندان نوم؟ کومندان فرید. چیرې تعلیم کړی دی؟ کابل. کابل کې. وظیفه کې څه شوې؟ سرباز. نوم؟ عبدالقیوم. د پلار نوم؟ عبدل. د نیکه نوم؟ عبدالغفار. ولایت؟ سمنگان. ولسوالي؟ قرآن و سرباز. کلی؟ بابا قنبر. وظیفه؟ ملي اردو. د وظیفه څومره وخت کړی ده؟ 6 میاشتې. په کوم ځای کې ونیول شولې؟ غور ولایت. څونه وخت بند تېر کړی؟ 4.5 کال. نو هغه نور خبره را مختصروم. دغه کوم کسانان 11 کسه چې د اسلامي امارت د خوا څخه هغه د هرات ولایت د عزیز آباد په سیمه کې هغه د مجاهدونو د طرفه څخه هغه ازادیږي، خو د دوی د ازادۍ سره د مجاهدونو له خوا څخه او د اسلامي امارت له خوا څخه د دوی دغه د تن اغوستي جامې دوی ته ورکول شوي دي او د دوی لپاره د مجاهدونو د خوا څخه کومک 15,000 افغاني ورته کېږي. هرات ولایت د شینډان ولسوالۍ د مندل د کلي چې په وظیفه پولیس محلي وو. بس هغه نور دغه نه کوي. زلمی ولد جمعه خان. عبدالوهاب ولد فیض محمد. امید ولد غلام رسول. محمد آصف ولد غلام غوث. جمعه گل ولد فقیر احمد.
اسدالله ولد سیف الله، محمد عثمان ولد محمد عمر، زلمي ولد اختر محمد، عبد الرسول ولد نور الله، غلام يحيى ولد غلام احمد، نام شما چی است؟ نصیر احمد. نام پدر؟ مولا جمعگور. نام پدر کلان؟ محمد عزیز. از کدام ولایت هستید؟ ولایت هرات. کدام ولسوالی؟ ولسوالی پشتورگان. کدام قریه؟ قریه بوکه. وظیفه شما چی بود؟ اردو صداقت ظفر اردو ملی بود و کندک سه لوا اول تولیدو. به کدام جا دستگیر شده اید؟ به مروه ولسوالی پشتورگان. چند وقت می شود بندی هستید؟ 5 مونش. نام قماندان کندک شما چی بود؟ احسان الله. به کدام جا تعلیم کرده اید؟ به اردو صداقت ظفر. چند وقت وظیفه کرده اید؟ 2 سال. نام شما چی است؟ فضل احمد. نام پدر؟ محمد علی. نام پدر کلان؟ محمد. از کدام ولایت هستید؟ ولایت قور. کدام ولسوالی؟ ولسوالی طولاد. کدام قریه؟ قریه خمین. وظیفه شما چی بود؟ اردو ملی. به کدام جا دستگیر شده اید؟ به ولسوالی پشتورگان. نام قماندان کندک شما چی بود؟ سمی الله. به کدام جا تعلیم کرده اید؟ هرات. چند وقت وظیفه کرده اید؟ 4 سال. چی است؟ نام پدر؟ وزیر. نام پدر کلان؟ قدوس. از کدام ولایت هستی؟ هرات. کدام ولسوالی؟ ادرسکان. کدام قریه؟ میروادی. وظیفه شما چی بود؟ قدی نیازی بودی. به کدام جا دستگیر شده؟ شعبه. شما چی است؟ عبدالناصر. نام پدر؟ عبدالخالق. نام پدر کلان؟ جمعه خان. از کدام ولایت هستید؟ ولایت هرات. کدام ولسوالی؟ ولسوالی پشتورگان. کدام قریه؟ قریه پشتورگان. وظیفه شما چی بود؟ پلیس ملی. به کدام جا دستگیر شده اید؟ قریه بلندو. چند وقت می شود که بندی هستید؟ 11 بود. نام قماندان شما چی بود؟ وجاق نیم خان. به کدام جا تعلیم کرده اید؟ به طوله تعلیمی. چند وقت وظیفه انجام داده اید؟ وظیفه شاید 2 سال باشه. نام چیست؟ محمد عارف. د پدر نام؟ نصار احمد. د نیکه نوم؟ فضل احمد. ولایت؟ هرات. ولسوالی؟ انجیل. کلی؟ محل عرب ها. نام شما چی است؟ نصار احمد. نام پدر؟ محمد اکبر. نام پدر کلان؟ محمد. ولایت؟ هرات. ولسوالی؟ خوبی. قریه؟ کارواکا. وظیفه شما چی بود؟ پلیس ملی بودی. به کدام جا دستگیر شده؟ مروه. چند وقت می شود که بندی تقریبا هستید؟ 5 ماه میشه ما. نام قماندان کندک شما چی بود؟ ظریف. به کدام جا تعلیم کرده اید؟ طوله تعلیمی اکادمی بودی. چند وقت وظیفه کرده اید؟ تقریبا 2 سال وقت بودی میتونی. شما چی است؟ اسرائیل. نام پدر؟ اسماعیل. نام پدر کلان؟ ابراهیم. از کدام ولایت هستید؟ هرات ولسوالی پشتورگان. کدام قریه؟ قریه تاقچه. وظیفه شما چی بود؟ پلیس ملی. به کدام جا دستگیر شده اید؟ کندک شهر اسلام آباد. تگوی به ایران. و چند وقت می شود بندی هستید؟ 9 برج میشه بندی. نام قماندان کندک شما چی بود؟ جمیل خان. به کدام جا تعلیم کرده اید؟ سر جنگل. چند وقت وظیفه کرده اید؟ 3 سال. شما چی است؟ امید. نام پدر؟ عبدالغفور. نام پدر کلان؟ محمد خان. از کدام ولایت هستید؟ هرات. از کدام ولسوالی؟ پشت زرقان. کدام قریه؟ ماراباد. وظیفه شما چی بود؟ پلیس نظم عامه. به کدام جا دستگیر شده اید؟ ماراباد. چند وقت می شود بندی هستید؟ همین 7 برج میشه. نام قماندان کندک شما چی بود؟ نوروز خان. به کدام جا تعلیم کرده اید؟ قلدو 270. چند وقت وظیفه کرده اید؟ 17 برج. شما چی است؟ محمد امین. نام پدر؟ ولد موبین. نام پدر کلان؟ مولی. از کدام ولایت هستید؟ هرات. کدام ولسوالی؟ ادرسکان. کدام قریه؟ سیدآباد. وظیفه شما چی بود؟ وظیفه ما اردو. به کدام جا دستگیر شده اید؟ به ادرسکان. نام قماندان کندک شما چی بود؟ حسن الله. به کدام جا تعلیم کرده اید؟ اردو هفت ظفر. چند وقت وظیفه کرده اید؟ 1 سال. شما چی است؟ آره. نام پدر شما؟ آقا دل. نام پدر کلان؟ مولا جمعه. از کدام ولایت هستید؟ من ولایت هرات. از کدام ولسوالی؟ ولسوالی یوبی. قریه؟ ده ترکاباد. وظیفه شما چی بود؟ وظیفه من سردی. چند وقت می شود که بندی هستید؟ 10 بود. نام شما چیه؟ عزیما. نام پدر شما چیه؟ خدایار. نام بابوی شما چیه؟ امان. از کدام ولایتی؟ ولایت هرات. از کدام ولسوالی؟ ولسوالی ادرسکان. از کدام قریه؟ قریه جهان خان. و وظیفه شما چی بوده؟ وظیفه ما به شورای شیندن ادرسکان. خب از کجا گیر شدیم به کجا دستگیر از شدیم؟ مسیر شعبه دستگیر شد. نام شما چی است؟ روح الله. نام پدر؟ ولای سید عمر. نام پدر کلان؟ عبدالرحیم. از کدام ولایت هستید؟ میدان وردک. کدام ولسوالی؟ بندیچک. کدام قریه؟
الله محمد خیل. وظیفه شما چی بود؟ دریوری. به کدام جا دستگیر شده اید؟ شینداند. چند وقت می شود بندی هستید؟ 7 برج میشه. به چی جرم هستی شده اید؟ دریور. به چی جرم هستی شده؟ تل بردیم تل بر. تل چی؟ تل تیاره. نام شما چی است؟ غلام یحیی. ولد؟ غلام احمد. ولدیت؟ غلام رسول. از کدام ولایت است؟ از هرات. از کدام ولسوالی؟ شهر. از کدام قریه؟ از پل رنگینه. خب اینجا که شما دستگیر شدید علمی تهمت یا دیگه تهمت سر؟ همکاری با دولت دستگیر شدم. خب همکاری با دولت شما اینجا که مجاهدین شما را دستگیر کرده رویه چطور؟ بسیار رویه عالی بود، بسیار با نیکی با انسانیت بسیار برخورد نیکی داشتن. خب صحیح. نام شما چی است؟ دریاله. ولد؟ ولد جمع خان. ولدیت؟ سلطان احمد. از کدام ولایت هستی؟ ولایت هرات ولسوالی شیندان. از کدام قریه هستی؟ منده. وظیفه چی بود؟ وظیفه پلیس ملی بودن در شارع کندک شارع فرارم. او اینجا مجاهدین که شما روایت چی کرد؟ خیلی خوب روی خوب کرد. تکلیف مکلیف نداده؟ تعال یا؟ تعال هیچ تکلیف اینجا چی دی ورد؟ د پلار نوم دی؟ اختر محمد. ښه د نیکه نوم دی؟ پلار محمد. ښه د کوم ولایت؟ هرات. هرات یې؟ کومې ولسوالۍ؟ باسنګي. ښه د کوم کلي یې؟ د بات مرزا. وظیفه چی شوه ورور؟ ملي اردو. ملي اردو کې وې؟ چی شوې اوس نو؟ سرباز وم. سرباز بیا که جګړن مګړن؟ ښه ښه صحیح. وظیفه دې څه وخت کړې وه؟ 2.5 کاله 2 کاله مې کړې وه. ښه چیرې؟ دا شوز کې. شوز کې تعلیم خو دې هم کړی چیرې؟ دا کلي ظفر کې. نو تا کلي ظفر کنډک ته دغه نوم دې واخیستو؟ بیا اول کنډکي شاش. ښه ټولۍ قرارګاه. ښه ښه چې مجاهدینو ونیولې څنګه رویه د سره وکړه؟ ښه ده لا تو کوب و دست ښه خوشحاله یې د مجاهدین سره؟ نام شما چی است؟ امید. ولد؟ غلام رسول. ولدیت؟ عبدالله. از کدام ولایت است؟ ولایت فرا ولسوالی غلیکا. از کدام قریه؟ قریه اور. وظیفه چی بود؟ پلیس ملی. پلیسی ملی. چی که وقت وظیفه داد؟ نوم ما بده نوم. تعلیم کردی؟ تعلیم یک ما کردیم. معاش گرفتی؟ معاش گرفتم. کارت داری؟ کارت ندارم، کارت کمانده شدم قماندان از ما گرفت. خب کماندان گیر شده؟ شما را کجا گرفت؟ ما به شیندان گرفت. مجاهده که شما گرفت چی کرده بود؟ چی رقم رو بیاد؟ راضی راضی هستی از مجاهده؟ راضیم واقعا خیلی خدمت کردم. به دوستای به رفیقایش چی پیغام میدی؟ وزنو رفیقا خود ما وزنو پیغام بدیم وظیفه ریاله ده وزنو مرتاد نشه خوب نیه ریاله ده بیایی بیتره. چی است؟ عبدل. نام پدر؟ احسان. نام پدر کلان؟ عبدالحکیم. از کدام ولایت هستید؟ از ولایت هرات. کدام ولسوالی؟ کدام قریه؟ قریه تاخچه. وظیفه شما چی بود؟ پلیس اربکی. به کدام جا دستگیر شده اید؟ بیرون. چند وقت می شود که بندی هستید؟ 9 روز میشه. نام قماندان شما چی بود؟ ولی داود. به کدام جا تعلیم کرده اید؟ بچه سرجنگل. چند وقت وظیفه کرده اید؟ وظیفه یک. شما چی است؟ سید رکنالدین. نام پدر؟ سید نجم الدین. نام پدر کلان؟ حاجی سید منصور. از کدام ولایت هستید؟ ولایت هرات. کدام ولسوالی؟ ولسوالی چشت. نام شما چی است؟ محمد عثمان. ولد؟ محمد عمر. ولدیت؟ مولا رحیم. خب از کدام ولایت است؟ ولایت هرات. ولسوالی. قریه؟ از عبدی. خب چه کار هستی؟ من مجاهده اسماعیل خانم. مجاهده اسلام خان. خب شما اینجا که بندی شدی از خاطر چی؟ خاطر کارت دولتیه میگم. کارت شما در دست شما بود، در جیب شما بود؟ کارت ما به جیب ما بود. مجاهدین شما کشید کارت. کارت پیش شما بود. شما اقرار میکنی؟ دوانم عکس شما بود. دیگه کس خود نبود. نه. خب چه که وقت جهاد میگی هر چی که میگی وظیفه میگی چه که وقت کردی؟ ما 15 20 سال بودیم. کتی چی؟ اسماعیل خان. کتی اسماعیل خان. ونمی شما را میشناسه. شما ونمی را میشناسی. خب شما که مجاهدین شما را دستگیر کرده چه وضعیت کرده شما؟ هیچ وضعیت خوبی کرده. خوبی کرده؟ بله. مشکل شکایت خود نداری؟ نه. خب صحیح. شما چی است؟ جان آقا. نام پدر؟ نورآمد. نام پدر کلان؟ گل محمد. از کدام ولایت هستید؟ ولایت هرات. کدام ولسوالی؟ ولسوالی گذره. کدام قریه؟ قریه ستنو. وظیفه شما چی بود؟ خود نیازی بدی. خب شما اونجا چیکار میکردین؟ چند معاش داشتید؟ اونجا معاش دوزده میکردیم، سرک میگرفتیم، اختطاف میکردیم. هر طور کاکو بگی میزدیم. چند معاش داشتید؟ بوجی 2000 میداد، 3000 میداد، 4000 میداد، 1000 میداد. خب دیگه عواید هم داشتین؟ دیگه همین باری به خود میرفتیم پیدا پناهی میکردیم. اونی با دولت بود، نی با امارات بود بیجونه. نوم دې چی شته؟ عبدالسلام. د پلار نوم؟ سلطان احمد. د نیکه نوم؟
نصرالدین خان ولایت هرات ولسوالي پشتون زرغون کلی مهرآباد وظیفه دې څه شوه و کندهار پولیس ملی په کوم ځای کې ونیول شوې ممارواک سیف الله نام پدر عبدالکریم نام پدر کلام شیر محمد از کدام ولایت است از ولایت ایران از کدام ولسوالی ولسوالی اوبی کدام قریه سراپرده وظیفه شما چی بود پلیس محلی و کدام جا دستگیر شده و مرخچه نام قماندان و کندک شما چی بود رفق و کدام جا تعلیم کرده و اکادمی چند وقت وظیفه کرده اید 1.5 سال نام شما چیست؟ جمگان ولد ولد فقیر احمد ولدیت ایوب ایوب از کدام ولایت است؟ زیراد ولسوالی کوشکانه از کدام خب وظیفه چی بود؟ پلیس ملی پلیس ملی چه که وقت وظیفه؟ 2 سال 2 سال کجا وظیفه کجا؟ شندن در شندن بود کجا دستگیر شدی؟ چوک زغالی شدن خب اینجا که شما مجاهده دستگیر کرده رویه چطور بود؟ رویه خوبی داشت علی خود چه ایلا شدی؟ کدام؟ هیچ مشکلی نداشت رویه خوب خب نام شما چیست برادر؟ زلمک ولد جمع خان ولدیت سلطان از کدام ولایت هستی؟ ایراد ولسوالی شندن از کدام کریه؟ منده چی؟ وظیفه چی بود؟ وظیفه اربکی بود پلیس محلی پلیس محلی بودی و مجاهد شما کتی شما چی کم؟ لات کوب کرده؟ نه هیچ نه؟ نام شما چیست برادر؟ محمد آصف ولد غلام غوث ولدیت سید محمد از کدام ولایت هستی؟ ولایت ایراد ولسوالی کوشکانه از کدام کریه هستی؟ قریه خواجه قلنده خب وظیفه چی بود؟ پلیس ملی پلیس ملی بود؟ خب کدام جای دستگیر شدی؟ با پوسته خب چی اینجا مجاهدین کتی شما رویه چطور کرده؟ رویه خوبه کردم خوب کرده؟ بله کدام مشکل شکایت خو نداری اگه بگو راست بگو ولی خوب آزاد شدی هیچ مشکل نداره خب صحیح است اورا نوم چی شدی عبدالوهاب د پلار نوم چی شدی د نیکه نوم چی شدی محمد یوسف د کوم ولایت لغمان د کوم ولسوالۍ کوم کلی کوټاخیل ښه وظیفه دې چی شو ورور کمانډو کې به څو وخت دی وظیفه کړې دوه کاله تعلیم خو دې کړی دی چیرې په کابل په کوم ځای کې کابل کولوردو کې په کولوردو کې څو وخت تعلیم وظیفه مې کړې ده ښه او څه وخت نیمه سوی شپږ میاشتې کېږي په دا شپږ میاشتې کې مجاهدین ستا سره څنګه سلوک وکړي بیخي خرابۍ راسره کړي بیخي بس نشه یې خوشحاله یو د یو چا څخه شکایت نه لرې په مجاهدین که یې خو موږ ته دغه کوي چې ښه نوم چې شي ورور نوم یې اسدالله ده ښه اسدالله د پلار نوم چې دی سیف الله د نیکه نوم دی خدایرام ښه د کوم ولایت یې ورور د نیمروز د ولایت د کومې ولسوالۍ خاشرود د ولسوالۍ ښه د کوم کلي د کوچني رضیه ښه څه کاره یې زه موټروان یم ملي اردو ته مې تیل راوړه شل ورځې مخکې ګیر سوی یم ښه تیل څنګه تیل وه چې دې ونیولې دغه راته وکړه دا تقریبا زه د هرات په سیمې رابار کړي وه راوړې مې د شینډان میدان ته د ادرسکن ودې خواته د خوجریا د پوستې واخواته مجاهدینو ګیر کړم تقریبا شل ورځې مخکې نو تر اوسه تیل څه شوه تیل مجاهدینو بیت المال کړه موټر یې وسوځي موټر یې وسوځي ښه ته څو ورځې بندي وې تقریبا شل ورځې ته چې مجاهدین وونیوې څه رویه یې درسره وکړه ډېره ښه رویه ډېر ښه سلوک یې راسره وکړ ولې خو بیا نه یا کور یې ودان خوشحاله یې د مجاهدین بالکل خوشحاله یم ښه اینا صفحه خرچه شما گل احمد بله مبلغ 50,000 افغانی صفحه خرچه شما نصیر احمد بله مبلغ 50,000 افغانی صفحه خرچه نصیر احمد مبلغ 50,000 افغانی صفحه عارف بله مبلغ 50,000 افغانی صفحه خرچه تشکر سر سیف الله بله مبلغ 50,000 افغانی صفحه خرچه عبدل 50,000 افغانی صفحه اسرائیل بله 50,000 افغانی امید بله 50,000 افغانی صفحه خیلی هزینا 50,000 افغانی صفحه روح الله بله 50,000 افغانی صفحه خیلی محمد عارف محمد عارف کی بود
سید رکن الدین بله 50,000 افغانی سپاس. تشکر. عبدالناصر بله 50,000 افغانی سپاس. تشکر. محمد امین بله تشکر. فضل احمد بله خیلی عبدالسلام 50,000 افغانی سپاس. عارف محمد عارف بله 50,000 خیلی چیست 50,000 افغانی سپاس. خیلی